نن سبا سپرلی کې د ګیدرینګ او د ټور ورځې دي. څوک په کلام ته ځي، څوک په نران ته ځي، څوک په سوات ته ځي، څوک په کابل ته ځي، څوک په کونړ ته ځي او څوک په مختلف ځایونو ته ځي د ټور او د ګیدرینګ لپاره. اوس اکثر خلک صرف د دې د وجې نه ځي، هغه وایي چې ما ته الټۍ راځي، زما زړه خرابېږي او زه چې ګاډي کې کېنم ما باندې چکر راځي، زما 2-3 ورځې بیا ټیک نه تېرېږي. اوس د دې اسان علاج زه درته ښایم، پوهیږم مو چې څنګه ده. الټۍ خلک ولې کوي چې ګاډي کې کېني؟ زه چې کله ګاډي کې ځم ما ته الټۍ نه راځي، ته چې کېنې تا ته الټۍ ګاډي کې درځي ولې؟ کوېسچن دی، یو انټرسټینګ ټاپک دی، اسانو الفاظو سره دی پوهیږم. کله یو انسان چې ګاډي کې ځي که نه، هغې ته چې کله الټۍ ورځي یا د هغه سر باندې چکر راځي، د هغه زړه خرابېږي، دې بیمارۍ ته وایي موشن سیکنس. موشن مطلب خوځېده، سیکنس مطلب بیماري، مطلب د خوځېدو نه تا ته کومه د موشن نه تا ته کومه بیماري لګېږي هغې ته وایي موشن سیکنس. اوس د دې علاج به موږ څنګه کوو او موږ الټۍ ولې کوو؟ ګوره زموږ چې څومره فیصلې دي هغه دماغو کې کېږي. دماغ زموږ هیډ کوارټر دی او بډې مختلفو حصو نه. ته چې کله وږی شې معدې نه ډایرکټ دماغو ته میسج پاسي چې وږی یې روټۍ وخوره. تا ته چې کله درد کېږي دې ځای نه ډایرکټ میسج ځي دماغو ته چې دې ځای کې تا ته درد شروع دی. اوس داسې زموږ چې کوم موشن، زموږ چې کوم خوځېږو، کوم روان یو، سفر کې روان یو، د دې چې کوم میسیجز دماغو ته ځي دا ورکوي څوک؟ ستا جوړونه، جوینټ. یو دویم ستا غوږونه، غوږونو چې کومه ننه حصه ده هغې ته موږ ویسټیبولر سیسټم وایو دغه. دریم ستا سترګې، دا دماغو ته دا میسیج ورکوي چې ته یا ولاړې، ته یا ناستې، ته یا الټۍ، ته په سایډ باندې. دا چې څومره میسیجونه زموږ دماغو ته ځي دا 3 څیزونه ورکوي. ټیک دی. اوس که کله هم دې میسیجونو کې غلطي وشوه، غلطي څنګه کېږي؟ اکثر خلک به تاسو لیدلي وي چې کله وروستو کېني نو هغې ته الټۍ شروع شي. اوس زموږ غوږونه چې کوم دي دا هر ټایم دې کې ویسټیبولر سیسټم چې کوم ما درته وویل غوږونو ننه حصه دی، دې کې لیکویډ وي، اوبه وي پکې. نو دې ته پته لګي که تا سترګې پټې کړي وي، که ته ناست وي، که ته ولاړ وي، یا که ته ګاډي کې روان وي، نو دې ته پته لګي چې ته روان یې که ولاړ یې. ټیک دی. ته چې کله وروستو سیټ کې ناست وي ستا سترګې څه ګوري نه، اکثر سوچ بورډ ګوري یا یو سیټ ګوري، یا ستا جوینټس چې کوم دي، ستا جوړونه چې کوم دي دا په یو ځای باندې ته ناست دی. نو غوږونه دماغو ته میسج پاس کړي چې ته روان یې، هیډ کوارټر ته میسج وشي چې ته روان یې، روانتۍ کې. سترګې ورته وایي چې نه، غوږونه څنګه وایي ته دومره تیز نه یې روان، او جوړونه ورته وایي چې زه خو بالکل په ځای ناست یم، زه خو د سره خورېږم نه. جوړونه میسج وکړي چې نه یې روان، سترګې میسج وکړي چې دومره تیز نه یې روان لکه څومره غوږونه وایي. نو دماغو ته غلط میسجونه پاس شي. حالانکه که کله ته په لاره باندې ځې که نه، نو جوړونه ستا غوږونه او ستا سترګې یو شان میسج دماغو ته پاس کوي. خو که کله ته ګاډي کې کېنې نو دې میسجونو کې بیا مسله راشي. غوږونه ورته وایي روان یې، سترګې ورته وایي نه دومره تیز نه یې روان، او جوړونه ورته وایي چې نه ته خو د سر روان هم نه یې. چې کله غلط میسجونه دماغو ته پاس شي نو دماغو کې هیډ کوارټر کې فیصله وشي چې څه چل خدای هغه نه پس سړی الټۍ کوي. اوس تاسو به یو دا کوېسچن وي، ستاسو به یو دا سوال وي چې دماغو ته چې کله میسجونه غلط پاس کېږي نو دې کې د الټیانو څه کار دی؟ زه الټیانې ولې کوم؟ اسانو الفاظو سره واوره. کله چې انسان زهر وخوري یا خوراک کې چې کوم زهر وي هغې ته نیوروټوکسین وایي. هغه چې کله د انسان بدن ته هغه زهر داخل شي نو بیا څه شی کېږي؟ هغه وخت کې بیا د انسان دماغو ته غلط نیګیټیو میسجونه شروع شي. یو پارټ ورته وایي چې نه دا خوراک ټیک دی، بل پارټ ورته وایي چې نه دا خوراک، دا چې بل پارټ څه وایي دا خوراک داسې نه دی، دې کې زهر دی. نو هغه وخت کې هم د انسان چې کله زهر وخوري که نه، یا داسې خوراک وکړي چې هغه کې زهریله خوراک وي، نو هغه وخت کې هم د انسان دماغو ته غلط نیګیټیو میسجونه راځي. نو بیا انسان دماغ کمانډ سنټر چې کوم دی، کوم زموږ هیډ کوارټر دی، هغه معدې ته اډر وکړي چې الټۍ وکړه. دې وخت کې چې کله غلط میسجونه دماغو ته شروع شي نو دماغ اډر وکړي چې څه مسله خو دی الټۍ وکړه. اوس دې څیزونو باندې به تا پوه شئ چې دا کار څنګه کوي، انسان الټۍ ولې کوي او موشن سیکنس دی څه شی. اوس دې نه به موږ بچ کېږو څنګه؟ د دې اسان حل زه درته وایم. اول چې ستاسو څه وکئ، تاسو د کم میسیجونه د کم زموږ جوړونو نه ځي یا زموږ غوږونو نه ځي یا زموږ سترګو نه ځي دا ټیک کئ، بالکل به مو الټۍ نه کوئ. مطلب اول کوشش کوئ چې مخکې سیټ کې کېنئ. چې کله مخکې سیټ کې څوک کېني که نه نو د هغه غوږونو او د سترګو چې کوم کنیکشن دی دا به ټیک شي، دواړه به صحیح شي. چې کله دواړه کمانډ سنټر یې ټیک شي نو بیا هم انسان الټۍ نه کوي. مطلب ستا سترګو ته به هم ښکاري چې ته روان یې، ستا غوږونو ته هم ښکاري الریډي چې ته روان یې. او کوشش کوئ چې په یو ځای باندې مه کېنئ. تاسو به لیدلي وي ډریورانو ته الټۍ نه ورځي. ولې نه ورځي؟ چې د هغه سترګې هم بالکل ټیک صحیح مخامخ لګېږي، میسج صحیح پاس کېږي، د هغو غوږونه خو الریډي صحیح وي، او د هغه چې کوم جوړونه دي دا هم خوځېږي، ګیر هم بدلوي، خپه هم هغه استعمالوي. نو هغه وجې ډریورانو ته اکثر الټۍ نه ورځي. که کله هم تاسو دا کنیکشن صحیح کړو نو بیا انسان ته الټۍ نه ورځي. خو که یو انسان وایي چې نه ما ته بیا هم الټۍ راځي که زه مخکې سیټ کې هم کېنم، نو د هغه دپاره تاسو سکوپولامین چې کومې ګولۍ دي هغه تاسو 10 منټه مخکې اچوئ، الټۍ به بیا بالکل هم نه درځي. خو ګولۍ چې کله وخوري، کله هم چې ته سفر ستا ختم شي الټۍ خو به در نه شي،
خو سفر نه مخکې بیا سفر نفس پس تاسو سر کې درد راځي انسان لږ ستړی وي د دې ګولیانو صرف دا سایډ افیکټ دی که چرتم خکېږئ نه تاسو مخکې سیټ کې چې کینې بیا هم نه خکېږئ نو کوشش کوئ سکوپولامین چې کومې دي دا ګولۍ تاسو استعمالولی شئ او بل ټول نه ضروري خبره که چرته هم تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه وي خامخا یې سبسکرایب کړئ مهرباني